د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزیر مولا نور الله نوري سرپل ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د یاد ولایت د کوهستاناتو په سیمه کې له ولسونو سره د یووالي او همغږۍ په نوم یوې ولسي غونډې ته چې د سرپل او سمنګان ولایتونو والیانو، ځایي مسؤلینو، دیني علماو او ولسي خلکو پکې ګډون درلود، وینا وکړه. کیست که باز چشمی اهداف شوم برای افغانستان متوجه کنند انشاءالله العزیز نمیتونند. به نصرت خداوند این ملت ولایت سرپول به تبلیغات اجنبی ها و استخبارات های بیرونی گوشنهاده نشوید. حقیقت را درک کنید، در سر حقیقت قضاوت بکنید. ښاغلي نوري د خپلې وینا په ترڅ کې وویل په اسلامي نظام کې د افغانانو عقیده، تاریخ، هریت او نوامیس خوندي دي او زیاته کړه چې 40 کاله د افغانستان غیور ولس ته د خپلو شومو موخو امتحان ورکړی، هغه سیرې د آزاد او خپلواک افغانستان د ازادۍ چغې نه وهي. نوري څرګنده کړه چې د افغانستان ولسونه د اسلامي امارت سره په زور نه دي ولاړ، بلکې د عقیدې، فکر، کلتور او سیاست له مخې د اسلامي نظام ترڅنګ ولاړ دي. امروز با کدام عزم، با کدام پیغام، با کدام اراده اعلان میکنی که ما افغانستان آزاد میکنیم؟ از کی؟ نتیجه 20 ساله شما این ملت مردم غیور افغانستان دید با چشم خود. امروز ملت افغانستان شما خوب میشناسه، در افغانستان شما جایی ندارین. بلخوا ګډونوالو د اسلامي نظام د لا استحکام او ولسي یووالي په پیاوړتیا ټینګار وکړ او زیاته کړه چې حاکم نظام د افغانانو لپاره کورنۍ مشروعیت لري او هغه کسان چې د اسلامي نظام پر ضد توطیې جوړوي ولس ته د منلو وړ نه دی. دوی زیاته کړه چې موږ د خپل اتحاد په مټ دا نظام ساتو او هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې شته امن اخلال او د افغانستان په داخلي چارو کې لاس وهنه وکړي.